د IMF غلامانو چې یو لا قرضدار یو مې او بل پکې د خرونو غوښه هم خورئ. اسلام آباد کې 25 منه د یو ګودام نه د خرونو غوښه برآمد شوې ده. اسلام آباد فود اتارټي چاپه وهلې ده او نه صرف پیک شوې د خرونو غوښه بلکې ورسره ژوندي خرونه هم برآمد کړي دي د چاپې دوران. ښه اطلاعات داسې دي چې دا غوښه به د اسلام آباد مخصوص هوټلو ته لیږلې کېده او د دې نه علاوه د اسلام آباد په غیر چاپیر کې چې نورې کمې هوټلې وې نو د دې ګودام نه به غوښه اخیستله. ښه دا کېږي په کوم ځای کې؟ په اسلام آباد کې. اسلام آباد څه شی دی؟ دا د پاکستان سرخار دی. په دې ځای کې قانون نافذ کوونکي ادارې دي. په دې ځای کې د ټول ملک دپاره قانون جوړیږي. په کوم ځای کې چې قانون جوړیږي هلته کې د خرونو غوښه دومره په اسانه باندې سپلای کیږي، خرڅیږي، خرونه اسلام آباد ته راوستلی کیږي، هلته حلالیږي. نو زه نه پوهېږم چې دا دومره ناکې، دا دومره قیسې دا د څه مقصد دپاره جوړې دي. دا که د پاکستان په بله کومه برخه کې شوې وې نو شاید چې ما په ویډیو هم نه وه کړې او ما په خبره هم نه وې کړې. خو دا چونکې د پاکستان سرخار دی، اسلام آباد دی او په هغه ځای کې ایلیټ کلاس خلک اوسیږي، بیا په هغه ځای کې د پاکستان حساس ادارې دي او هلته کې د خرونو غوښه دومره په اسانه باندې په یو ګودام کې د اوږدې مودې راسې پیک کیږي، خرڅیږي، سپلای کیږي. اوس دا ښه ده چې اسلام آباد فود اتارټي څه نه څه یعنی چاپه ووهله، که د چا په مخبرۍ باندې وه یا په خپله کومه داسې اطلاع باندې وه، خو د اسلام آباد خلک دې په دې خبره باندې ګورئ پوه شي چې تاسو که هوټلو ته ځئ نو اول دا غوښه لږه لیبارټرۍ کې ټیسټ کوئ چې داسې نه د خره غوښه یې د باندې خوړلي وي او ډېرو به خوړلي هم وي. نو په دې ښار کې او په دې وطن کې نور مونږ کوم داسې خلا ته د تلو تیارې شروع کړې دی یا مو وکړو او دومره د ترقۍ پر مخ لاړو نو مونږ به ګینې دې طرف ته پام نه کوو. دا هر څه کیږي په اسلامي جمهوریه پاکستان کې. دا اسلامي ریاست او په اسلامي ریاست کې بیا د اسلامي ریاست په دارالخلافه کې د خرونو غوښه او هغه هم 25 منه برآمد کېدل. دا ډېر زیاته لوی تعداد دی. نو شاید چې دا د دې عامې غوښې په نسبت باندې ارزانه زیاته وي ځکه د هوټلو والا د خرونو غوښې ته دغه شانتې پام کوي. خو د اسلام آباد خلک دې دې خبرې ته زیات غور وکړي کوم چې زموږ پښتانه ملګري دي چې د هوټلو غوښه ګورئ اوس د اعتماد نه ده. داسې وایي چې ګوره ډېره زیاته ترسکونه غوښه وه او په سبا دې بیا آرډر کړي وي. غوښه ګورئ د خره خورې او هسې هم زمونږ چې دی لکه مسلې نورې زیاتې دي او اوس پکې لا د خرونو غوښې هم عام شولې. ډېر خیال کوئ.